میدان هوایی بین المللی کابل، جایی که روزانه هزاران تن به خاطر رفت آمد از این فرودگاه بین المللی استفاده می کنند. ما نن ناغنه راغلم لندن نه او دلته څنګه شکر د الحمدلله اوس خو نن سبا خو امنیت هر شی خصیص صفا دي او چې نسل تکلیف څخه خلک زی راځي هر خوانه زی الحمدلله خدا را شکر میکنیم که امارات اسلامی ما که ما خودمون در دبی بودیم، از دبی پس اینجا آمدیم، الحمدلله خوشحال هستیم. میدان هوایی بین المللی کابل یکی از بزرگترین میدانهای هوایی بین المللی در پایتخت کشور است. پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی کابل با تمام امکانات دست داشته همه روز از مسافرین که از راههای هوایی عبور و مرور میکنند خدمت میکنند. لله الحمد د امارت د لومړۍ ورځې د راتللو څخه تر دا نن ورځې پورې د میدان امنیتي وضعیت ټول د دې وړ ده چې په زرهاو مسافرین په همروزه او په میاشتو په کلونو کې چې څومره مسافرین راځي انشاءالله راتلونکي کې به درسره شریک کړم. دوی همروزه په اسانۍ سره کولی شي تګ راتګ وکړي. که کوم قرولونه دي او کوم ټاورونه دي، کوم امنیتي ستونزې چې هغه کولی شي چې هغه خالي او میدان ته ستونزه پېښه کړي، هغه جویونه لله الحمد زموږ د سرحدي پولیسو په لاسو کې دي او د دوی پردې ته متوجه دي او د دې جوګه دي لله الحمد چې د میدان امنیت په ښه ډول باندې منظم کړي او ترڅو موږ خپلو هیوادوالو ته د تګ راتګ لپاره ښه بهترینه زمینه مساعده کړو. بعد از پیروزی امارت اسلامی افغانستان و خروج نیروهای خارجی از کشور، یک بخش تکنیکی این فرودگاه از سوی قوای خارجی تخریب شده بود که به اثر سعی و تلاش کادرهای مسلکی و ورزیده کشور دوباره فعال گردیده و عملا مورد استفاده پرسنل میدان هوایی قرار دارند. منصوبین و پرسنل میدان هوایی بین المللی کابل به شکل 24 ساعته در بخش‌های تکنیکی و اداری مصروف خدمتگزاری برای مسافران است. وظیفه ما چک اسناد مسافرین است و مسافرین که مثلا خارج از کشور می روند اینجا پاسپورت و اسناد و تمام چیزایی که مثلا مربوط به سفرشان میشه و ما چک میکنیم. آنها همچنان از عملکرد نیروهای امارت اسلامی افغانستان خرسندند و از رویه نیک مجاهدین با مسافران و کارمندان میدان هوایی ابراز قدردانی میکنند. تا فعلا ما راضی هستیم، هیچ مشکلی هم نداریم همراهشان، هم مشکلات ما را درک میکنن و هم احترام ما را دارن و احترام میشن. هیچ با فعلا شکایت ندارم. هموطنان ما که از خارج از کشور به افغانستان میآیند نیز احساس خوشی میکنند و عودت به کشور را افتخار به خود و دیگران میدانند. افغانستان وطن آدمه، مادر آدمه. وقتی که یک کسی از وطن دور میشه مثل که از آغوش مادر دور شده. من همونو فامیل منم، خدا شاهده که یک سر تیر نشد گفتم نه ما ماستری بخونی بیا بریم کابل بخون. یاره معیار ښه دی، څه داسې خاص مشکل خو نشته، باید بس لږ څه مشکلات دي چې دا انټرنیشنل هر څه بحال شي، نور خو څه مشکل نشته. ماشاءالله ډېر ښه چلن، ما خو ډېر خوښ شوم، ما په خپله ډېر خوښ شوم. خیلی برخورد عالی و نیک دارن، با احترام برخورد میکنن. به نظرم که باید سهولت‌های بیشتر در قسمت چک پوینت‌ها فراهم کنن که از بیروبار جلوگیری کنه. موږ خدمات دا ده چې بایکونه، بګاج، بوردینګ پاس او پاسپورت چک کول ټول د موږ مربوط کیږي او موږ په ښه توګه چک کوو او د هغه څه مسؤلیت موږ پوره لري، هغه مسؤلیت موږ ادا کوو. تخنیکی څانګې یو د کنټرول عبور کوم تخنیکی څانګې چې دي په هغه کې د ټاپو او د دخول د خروج لپاره کوم زمینه سازش کیږي. نو لله الحمد دغه لپاره مجاهدین هم روزل شوي دي
او په عملا په خپل کار کې به شاید تاسو لیدلي ځکه تاسو ورغلي وئ دوی خپل له مسافرینو سره دلته په تعامل کې هم موجود دي چې تاسو به هغه هر څه ورسره لیدلي او د نوي درس لپاره هم لکه د جعل پاسپورت معلومول، جعلي ویزه معلومول، جعلي دخول و خروج معلومول، دارنګه د تخنیکي زده کړو کې چې دوی څومره ضرورتونه دي په الحال هم د دوی درس جریان لري. شما بهتر میبینید که با تعداد 12 کانتر ما فعال از کارمندای بسیار رسیده و ورزیده ما است که به طور 24 ساعته در خدمت تمام مردم هستیم. تمام مردم های مسافرین خارجی و داخلی که میاین اینجا به طور 24 ساعته در خدمت هستیم. پاسپورت هایشان اینا مسافرینی که میای بسیار منظم، پرسنال ما اینجا پاسپورت هایشان میگیرن و پاسپورت هایشان به شکل بسیار منظم چک میکنن، تاپه میکنن، برایشان بسیار یک برخورد خوش آمد رخصت میکنیم ایشان. د اسنادو د ورودي د برخې د چک مسؤل یم. دلته چې کوم مسافرین له خارج نه راځي همدلته چک کیږي په دې کانټر کې. د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه تقریبا په تیر یو کال کې 1,55,121 نفر مسافر چې په دې کې 1,10,000 افغاني مسافرین دي او 4,027 دي د بهرني مسافرینو د تګ اجازه ورکړل شوې او 1,18,418 مسافرین چې په دې کې 1,13,428 مسافرین چې افغاني دي او 1,298 مسافرین بهرني دي دې ته د راتګ اجازه شوې ده. او په جریان د یو کال کې 980 بهرني مسافرینو ته د راتګ ویزې ورکړل شوې دي او سږکال 6,955 حاجیانو د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د سرحدي پولیسو په ملتیا باندې چې دوی لپاره ښه زمینه سازي کړې او د موږ د مشرانو د همکاریو په توسط باندې دوی ته د تګ راتګ زمینه ښه مساعده شوه او په جریان د یو کال کې 115 قضیې مو نیولې دي چې بیا کشفي او ارګانونو ته جنایي ارګانونو ته بیا کوم مربوطې وي هغو ته سپارل شوي دي. په دې کې لکه د جالکارۍ ټول د کنټرول اوبر په سیستم کې ټول د جالکارۍ دي. لله الحمد په کنټرول اوبر کې موږ داسې مسلکي کسان لرو چې هغه مجاهدین دي چې سړی دې ته حیران شي چې څنګه د الله تعالی نصر ته تاسو او په څومره کم وخت کې تاسو څومره پرمختګ کړی دی په دې شیانو کې. داسې په نورو مدیریتونو کې چې د انسدادي قاچاق په توسط او د ګګ کمپنۍ د ملګرو په ملتیا او د نورو ملګرو کشفي ارګانونو په ملتیا باندې څه وخت مخکې 14 کیلو په شاوخوا کې طلا ګیر شوله او دارنګه څه پوډر ګیر شو 2 کیلو په شاوخوا کې او هغه اسلحې چې د هغو قدامت له 160 کالو شاوخوا پورې وو دا څه نورې داسې قضیې چې د تاریخي آثار بلل کېدل دا هم نیول شوي دي او دا بیرته رسما بیا موزیم ته سپارل شوي دي. پردیو ګوري ستا شم صدقه ته د ښکلا کوري د پردیو ګوري ستا شم صدقه ته سیرا په امن جوړ اوس په رکاب تا کې د پرانیسته اوس خوښیو بابا ته سیرا په امن جوړ اوس په رکاب